زعفرانه زوی ورشه زوی بیلچه راواخله. بابا بیلچه څه به کوې؟ ځمه زوی مزدورۍ له ځمه. ته په دا روزه کې مزدوري کوی سې؟ څه وکړم زوی نو خو مجبوري ده نو کور خو یې غواړي نو که روزۍ که خلاصه خوري کور خو ماښام له شی غواړي نو زوی ته ورمنډه کله بیلچه راوځغله ناوخته کېږي ځمه کار له سمه زه بیلچه درلخ پورته شه. بابو دا دې بیلچه واخ. صحیح ده به زه ولاړم. ستره تړی شوه ورځ هم ډېره غټه ده اوبه مې څښلي وای روزه به ماته کړې یا توبه توبه کار کوم روزه نه ماتوم. ورځ ډېره غټه ده ډېر تږی شوم دا خو ډېر کار لا پاته دی. راځه اوبه وڅښه څوک دې نه ویني بیا به خپل کار شروع کړه. اوبه پرتې ده اوبه به راواخلم هغه به وڅښم. ماما زما پلار ویل ده ته روزه مات ورکړه دی کور ته ویسي. سمه سمه ده دلته یې کښېږده ورسه. ټیک دی. نږدې لیدلی نه یم یاره. لکه خبرور ماما زویه تا خو به زه نه یم لیدلی. یا ماما ما نه یم لیدلی ته هغه لوی عرفه نه بیرېږه د ما کوچني څه وبېرېږه. یا ماما ما نه یم لیدلی خپلې اوبه وڅښه. څومره سخته ګناه راسه کېدله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله چې ګسه مرم چې ګسه د تندې او د وږې مرم زه به د دې باده روزه نه کړم ماته. مې څومره سخته ګناه کړې وه. توبه استغفر الله یا الله ته ما معاف کړې.